عزیزان موسی علیہ السلام یو ځل الله جل جلاله ته درخواست کی یا رب ما ته زما د جنت گوانډي ونخه یا الله دا خو راته وخایا دا خدای راته وخایا دعا وکړه الله ورته وی ستا گوانډي جنت کی دا بسوګي رب دنیا کې راته نخه وی او به خیم درتا وی سوګ دی وی پلان کی خار کی یو قصاب دی غوخه خرسي هغه بستا گوانډي وی ګران موسی علیہ السلام لارو قصاب پیدا کو چې کس خوم داده ګوري او مزیدار غوخه د ټوټه یو طرف ته پرته ده موسی علیہ السلام انتظار وکو اغان غوخه ختم شو غوخه ټوټه را واغست او را روان دي موسی علیہ السلام ور پسې را روان شو سزه پر راغه دی ورته وای ته خو زما ډیر خوښ شو موسی علیہ السلام ته وای لکه په سفر روان دی او زه کور لره خو خدای نه چې زما ملما شي موسی علیہ السلام ته ډیر خدای در سره ملما بشم نو دا خوم دار زو تمنا وا الله داغه پړه کې واچول نو سیبا لاړل موسی علیہ السلام او قتل دی سړی ته د ترکاری غوخه برابر کړه پخای کړه مزیدار جوړ کړه او صحیح بچو تخپل کی خدلا او بل خادي خداسي یو کجاودا یا زانګو دا یا داسې یو غټه پچی دا او پدې کې دو کسان پراته دي یو سړی دی او بل بوډۍ ښځه ده دا دواړه بوډاګان دومره کمزوري شوي کتاب لیکل لکه د مرغۍ بچي دا بوډاګان داسې وخت راشي بیګا دوه شیوخ راغلیو الحمدلله ما محمود ته ویل مال بچي هغو دې ګټله خدای در باندې ډېر لوی رحم کړی یو هغه کس راغلی چې دا خپل مکمل داسې پړسېدلی وه د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ړومبی شاګردو دا کوړي په سن 70 کې داغه فراغت شوی سونه عمر برو نو ما مرګورو ته ویل دی اورېرونه ما سره ناسو مال بچو د دوی خپې کې منډی ما ول زه به دا خبره نن کوم هغه چې زما هغه بچی ورته رانیزو شو وراره مې وای نه زه تخنیږم الله پړسېدلې خپې دردمند خپې دردمند وجودونه یو سن 65 کې 1965 کې فاضل شوی د کوټې نه یو په سن 70 کې د حقانی نه فاضل دواړه شیخانو او دواړه بوډاګانو وی مونږ ول جلال شو د محمود تپوسو کو بیا ډېر خپم شم ما ول خدایا شیطان دې کله کله ډېرې غلطي وسوسې درواچي دا شيوخونه مې دوه خبرې یاد کړې یو خبره ابل ول وی بابا خودلو ول بابا سره مې وشو مقابله وا دواړه باباګان یو بل خودلو وی ما ول جنن د بابا سره زم په ولاړه باندې زم نن مسکوم په ولاړه مړوي دام د سه ولاړو وی زه خو نشم ودرېدل نو ما ته خو دنه مشر نو ته بس ودرېدل خو هغه په دې نه پوهیږي چې مال دي چاپی وشي مال دي خلق استقبالی ته ودرېږي او نوجوانانو مولایانو تباہ او برباد شوي ګوره غرق شوي تباہ شوي دې استقبالو ته مخ خوشالېږئ قسم دې چا چې ځان په خوره کې پټ کړی الله عرش ته رسولي چا چې ځان خودله چې عرش ته ورسېږم خدای تحت السران ملاندې کړي دي قسم دې دو علماء نه دو خبرې نن سبق واغسو یو دا چې خپل علم ښکارا کول خپل خبره په خلقو منل او د دې اولیاء او واقعات بیانول مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه سره پلان کی مولانا غرغشتو صاحب رحمت الله علیه السلام صحبت کو پلان کی سره وشو او هغه مونږ ته وی دعا وکړي مونږ خو دغه شي تبا کړو چې دا سپینګری عالم راته وی کنه جماله دعا وکړه مونږ وا محمود بیت موتا وګوره تا ته لوی شیخ الحدیث چې ما ته دعا وکړه تبا کړي دنه دعا وغواړه مالجی د ازما بچنګې دم کوي دواړه مې دنه نه کړل چې دنه شو بل ته وی داسې به وکړو دا سورۃ یاسین شریف په هر مبین باندې به اذان کو چې دا بچې په دم کو یارانو زه سره خوا کې ناستم چې مبین ته براغه
ځان سره به لګیو الله اکبر الله اکبر اذان به بل ما مو سره شروع کو ما درې مبینو کې ول بیرانه خبره یې راوه خپل زوی مې دمول دریو کې مې اول بیرانه بل کې چا بل کوم ځای کې مبین دی او هغوی د سونه بره عمرونه دي هغوی ته یاد دي دینه پته ولګېده چې هغه زما د پیغمبر زمانې ته نږدې خلق دی دا وی حفظ الله محفوظ ساتلی زما بچی ته نه وراره مې ته نه موبایل باندې ویډیو کوله داسې بس هغه در داسې وکړه داسې موږ ورته څه کوو دی واسکټ ته مې داسې وګوره که نه څنګه برابر راغی که نه آی های خدای توبه آی های خدای توبه موسی علیہ السلام مالا پدی کی او میسج راکې دی خبره کی د مور د خدمت او د پلار د رضا د مور د رضا برکت دا او چې یو بوډۍ خزا د هغې په تکلیف کې مبتلا بچي ګورئ الله هغه د درد نه فارغ کړه بوډۍ ښځې سره الله د پیغمبر ملاقات نصیب کو دا څومره لوی سعادت دی دا برکت د چاو دا د والدینو موسی علیہ السلام وای چې دی خوا روټۍ خوري بیا دی خوا ورکوي ناګهانه आवाज شو دا سړی روان شو بار وزي چا आवाज وکړو موسی علیہ السلام سر اوچت کو چې وګورما دی طرف تاسو پرات دی چې دی ورته روټۍ ورکي خلکی ورکي आवाज راځي موسی علیہ السلام مبارک نے سر وړاندې کو ګوري دی کجاو کی ګوري دی زانګو کی یو بوډۍ دا بل بوډا دی د مرغۍ د بچو بشانتی ډیر کمزوري شوي دي هغوی لا خوله وازه نیولي دي ورته بله نوړۍ خوله کې واچوي موسی علیہ السلام تپوس کی اے بابا اے مورے دا دې څه کېږي ورته وی دا زما بچی دی موسی علیہ السلام مبارک مې ناست دی دا بوډۍ او بوډا دواړه وی یا الہ العالمین خدایا زما بچی د موسی علیہ السلام ګوانډي کا موسی علیہ السلام میں نظر اڑے زوی دبار ناراضی کله چې زوی نړۍ برابري ګوري د پلار نم روح تله مور نم روح تله انا لله و انا الیه راجعون دواړه اولیدل دواړه پراته دي وفات دي دا قصاب نه پیژني چې ما سره راغلی څوک دی فوراً ور باندې आवाज کوي اے زمونږ د بنی اسرائیلو پیغمبره اے موسی کلیم الله علیہ السلام مال د بخنی دعا وکا اور تو اے بچوڑیا سنگ دې زو په جندلما نخو متا سره تعارف کړه دې نمتا سره خبرې کړې دي ورته وی اے موسی علیہ السلام زما مور به دعا کولا چې یا الہ العالمین زما او زمان روح خدایا داس مجلس کے والا چې موسی علیہ السلام موجودی او ماته دا دعا کړې و چې اے بچوړیا اے موسی علیہ السلام ماله دعا کړې و نو زه تپوس دستانه د دعا کوم چې دا دعا به قبول وي کنه وای کوم دعا کړې و وای ما بچ کله خدمت وکړو نو ما ته به مور او پلار ول چې الله دې د موسی علیہ السلام ګوانډي کا جنت کې او وی هغه دعا دې قبول شوی د مور او پلار ښا مام د رب العالمین د وړاندې عرض وکړو رب ته مې درخواست کو ربا زما به جنت کی گوانڈی سوگی موسی علیہ السلام ورته فرمائی وی ما ته رب او فرمایل جل جلالہ چې پلان کې قصاب بستا گوانڈی وی ما ته پوس بے نه کړي چې اقصاب ولی گوانڈی دے او ما ستا عمل او کردار لیدلو نو یقینا چې ته د الله رب العالمین جنت کې زما گوانڈی ګرځولې معزز موسی علیہ السلام دا د دومره لوی مقام دی د دومره لوی شان خاوند دی خپل